تازه خبر د آی پی ایل د تاریخ قیمتي لوبغاړي وپیژنئ دا چې څوک دي آیا افغان لوبغاړي هم پکې شتون لري او کنه دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د آی پی ایل تاریخ کې ځینې لوبغاړي په ډیرو لوړو قیمتونو لوبډلو پیرلي دي چې د دغو لوبغاړو په منځ کې لومړی مقام د بنګلور لوبډلې د لوبډل مشر ویرات کوهلي دی هغه د 2019 میلادي کال آی پی ایل کې په 18 کروڑو هندي کالدار واخیستل شوی یوراج سنگھ په 2015 میلادي کال آی پی ایل کې په 14 کروڑو هندي کالدارو ډیلی لوبډلې پیرلې او د آی پی ایل په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی د په 2014 میلادي کال کې هم په 14 کروڑ هندي کالدارو بنگلور لوبډلې اخیستو د 2020 میلادي کال آی پی ایل لپاره په 15.5 کروڑ هندي کالدارو کلکتې لوبډلې اخیستې دي او د آی پی ایل په تاریخ کې دریم لوړ قیمت دی بن سټاک په 2018 میلادي کال کې په 14.5 کروڑ هندي کالدارو رایزنګ پونا سپر جاینټس لوبډلې پیرلې د په 2013 زیګدیس کال کې راجستان لوبډلې په 12.5 کروڑ هندي کالدارو پیرلې دینش کارتیک په 2014 میلادي کال کې په 12.5 کروڑ هندي کالدارو ډیلی لوبډلې اخیستو ټایمل میلز په 2018 میلادي کال کې په 12 کروڑ بنگلور لوبډلې پیرلې جادف اوناتکت په 2013 میلادي کال کې په 11.5 کروڑ هندي کالدارو راجستان اخیستو گوتم گمبیر د په 2019 میلادي کال کې کلکتې لوبډلې په 11.0 کروڑ هندي کالدار واخیستو لوکیش راهول یا لوکیش راهول په 2013 میلادي کال کې پنجاب لوبډلې په 11 کروڑ هندي کالدارو پیرلې راشد خان په 9 کروڑ د سنرایز حیدرآباد لرورو پیرلې مجيب الرحمن پنجاب لوبډلې په 10 کروڑ هندي کالدارو پیرلې نو دوستانو که تاسو ته کوم داسې لوبغاړی معلوم وي چې د هغې لوړ قیمتونو لاندې په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ تر بیا ولې ویډیو د الله په امان